السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د صحیح زده کلاس 450مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسې ټرانسفارم اوریجن باندې خبرې کوو. نو زه مخکې تېره ویډیو کې موږ او تاسو ټرانسفارم باندې خبرې وکړې. هلته موږ یو څه ویلیوز وایي چې روټیټو، ټرانسلیټو، سکیو او سکیل موږ سره ګوره چې کله موږ سکیل ورکوو او یا هم موږ روټیټ ورکوو، نو زموږ چې کوم دب یا چې کوم ټیګ و هغه چې کله دغه ویلیوز اخیسته، نو د هغه چې کوم پوینټ و هغه موږ سره سنټر و. یعنی چې کله د روټیټ هم اخیستو همدغه سنټر نه به اخیستو، چې کله هغه له موږ سکیل ورکوو نو هغه به همدغه سنټر څخه اخیستو. دغه ته ویل کیږي ټرانسفارم اوریجن. مونږ کولی شو دغه ساحه ورته بدله کړو. مثال زه غواړم چې کله هم زه د دفتر روټیټ ورکوم، نو دا د موږ سره له دې ساحې څخه نه، بلکې دا د موږ سره له دې ساحې څخه روټیټ شي، او یا هم موږ سره له دې ساحې څخه روټیټ شي، او یا له دې ساحې څخه روټیټ شي، یا دلته چې هر چېرته زه ویلیو ورکول غواړم د هماغې ساحې څخه زموږ دغه دف روټیټ شي. د دې لپاره موږ سره ویلیوز راځي چې د دې کوم پراپرټي ده هغه موږ سره ټرانسفارم اوریجن دی، او دغه چې کوم ویلیوز راځي هغه موږ سره په دې ډول راځي. لومړی موږ سره د x مبدا لپاره دی او بل موږ سره د y مبدا لپاره دی. x مبدا لپاره چې د موږ سره هغه ته ویل کیږي x اکسس، یعنی په دې ډول چې موږ سره موجود دي، او y چې د موږ سره هغه په دې ډول چې هغه موږ سره ورټیکلی دی. که لیفت مطلب دا دی چې د دې چې کوم هوريزونټلی یعنی په دې ډول دی هغه د موږ سره لیفت وي، یعنی دا ساحه دی او ټاپ موږ سره بره ساحه دی. که چې دلته ورکول غواړم نو زه ورته لیکم چې لیفت باټم، او که چې دلته ورکول غواړم نو ورته لیکم چې رائټ باټم، او که بره ورکول غواړم نو دلته به ویلیوز لیکم چې رائټ ټاپ. همدا ډول که دې ساحو کې یا دې ساحه کې او یا دې ساحه کې ویلیو ورکول غواړم نو هلته موږ کولی شو هم په پکسلو او هم په پرسنټیج باندې ویلیوز ورکړو. نو زه ایډیټر ته او عملاً پر دې باندې کار کوو. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ، یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې ما دا زموږ هماغه مخکینی فایل دی چې په دې کې موږ خپل د ټرانسفارم پریکټس کړی و. دا موږ سره دغه براوزر دی چې دلته موږ کله اوپر کوو دا موږ سره دغسې سکیل کېدو. نو هر څه نه وړاندې راځو نن په اوریجن باندې خبرې کوو. دلته راځو موږ چې کوم کار کوو د هغه لپاره زه راځم لومړی روټیټ باندې کار کوو. نو ګوره که زه راشم دلته او ورته ولیکم چې موږ سره کوم ټرانسفارم دی د دې چې روټیټ موږ ته جوړول دي، مثال ورته وایم چې دا د موږ سره 30 ډیګري روټیټ شي. دلته 0 ورکوم ځکه دا تاسو ته په هوبر باندې ښودل غواړم چې کله زه هوبر کوم دا باید موږ سره بدل شي، نو دا موږ سره 0 شي. او دلته به راشو ورته به ولیکم چې موږ سره روټیټ ټرانسفارم د موږ سره روټیټ شي، او دلته ورکول غواړم چې 30 ډیګري. یوه خبره ده که چېرته دلته تاسو ولیکئ، زه لیکم چې تاسو پرې پوه شئ تر څو کنفیوز نه شئ. ډیګري ورته ولیکو، سیو یې کړو. نو اوس زموږ چې کوم هدف دی چې دا زه ریلوډ کړم دی ډایرکټ موږ سره 30 ډیګري روټیټ اخلي. خو زه داسې نه غواړم، ته وایم چې کله زه په دې باندې ماوس وړم یعنې هوبر کوم نو هغه نه وروسته موږ سره دلته وښودل شي 30 ډیګري روټیټ وښودل شي. نو زه راځم ته روټیټ د هوبر باندې دغه کاروله جوړوم. نو روټیټ مې ولیکو، سیو. اوس ګوره چې زه راشم پاڼه ریلوډ کوم نو موږ سره هدف په دې طریقې سره دی. خو چې کله زه ماوس وړم نو تاسو ګوره زموږ د هدف چې دی دا موږ سره روټیټ کېږي. خو دې ته وګوره چې زموږ دغه هدف روټیټ کېږي له کومې ساحې څخه. فکر هم دی چې کله هدف وړم ماوس وړم نو زموږ دغه هدف چې دی دا له دغه ساحې څخه روټیټ کېږي. زه اوس غواړم چې کله هم زه دې ته ماوس وړم نو دا د دې ساحې څخه نه، بلکې دا د موږ سره د دې کونج څخه روټیټ شي. نو د هغه لپاره به موږ چې کوو، د هغه لپاره به موږ ورته لګوو ټرانسفارم اوریجن. ټرانسفارم اوریجن موږ سره پراپرټي ده او په دې کې چې کوم موږ سره ویلیو راځي، لومړی د x لپاره راځي. x لپاره یعنی په دې طریقې سره نو دلته لیکم چې لومړی د موږ سره لیفت وي، یعنی لیفت چپ طرف ته دی وي او ټاپ کې دی وي. نو دا به موږ سره چې شي بره کونج به شي. اوس ګوره چې کله زه په دې باندې ماوس وړم، فی الحال همدې ځای نه کېږي ځکه ما صفحه نه ده ریلوډ کړی. نو صفحه به ریلوډ کړم. اوس ګورئ ورته چې کله ماوس وړم نو تاسو ګوره زموږ چې کوم دف دی هغه چې روټیټ کېږي، د هغه چې کوم پوینټ دی اوریجن پوینټ دی هغه موږ سره دا کونج دی، دې ځای نه موږ سره روټیټ کېږي. همدا ډول که زه راشم او دلته ورته د لیفت په ځای د ټاپ په ځای باټم ولیکم او سیو یې کړم، نو اوس لیفت موږ سره دا طرف دی او باټم دا طرف دی. ګوره چې د ریلوډ کړم او راشم ماوس ویسم ورله، اوس ګوره زموږ چې دا کوم دف دی او دا چې موږ سره روټیټ کېږي هغه موږ سره له دې ساحې سره روټیټ کېږي. همدا ډول که زه راشم ورته د لیفت په ځای رائټ ورته ولیکم، سیو یې کړم، نو رائټ شو موږ سره دا طرف او باټم خو هم لاندې دی. نو سیو ریلوډ. اوس ګوره چې کله زه ماوس ورته ویسم زموږ چې کوم دف دی هغه چې روټیټ کېږي هغه له دې ساحې سره روټیټ کېږي. همدا ډول موږ کولی شو دلته ټاپ ولیکو، نو موږ سره به د دې چې کوم روټیشن دی هغه به موږ سره ټاپ نه راځي. ګوره چې کله ماوس ویسو تاسو ګوره دا موږ سره رائټ ټاپ نه روټیټ کېږي.
نو د دې نه علاوه کوم نور ویلیوز ورکول غواړو مثال دلته ورکول غواړو یا دې ساحه کې ورکول غواړو نو هغه مونږ کولی د پرسنټیج په واسطه ورکو نو د x لپاره چې مونږ ویلیو ورکول غواړو هغه به مونږ لومړی ورکو نو مثال د لیکم چې په x کې مونږ سره باید په 0% کې وي او د ټاب له طرفه چې مونږ سره لاندې راښکته کیږي پر 50% دی راښکته شي سیف او چې کله زه راشم دا ریلوډ کړم نو زمونږ چې کومه نقطه ده هغه دغه ساحه کې ده ګوره چې کله زه ماوس ویسم تاسو ګوره له دې ساحې څخه مونږ سره روټیټ کیږي ګوره ځکه چې x کې مونږ سره دلته موجود شو او بر نه 50% راغی نو 50% زمونږ دا شی راځي نو زمونږ کوم دف ده هغه له دې ساحې څخه مونږ سره روټیټ کیږي که زه دا پوینټ دلته راوستل غواړم نو د بر نه خو به 50% راځي او د x اکسس نه به مونږ سره 100% راځي چې کله دا سلو لیکم نو کنټرول به مونږ سره دې ساحې ته راځي او د بر نه خاصم د سلاند راغلی 50% ریلوډ اوس ګوره چې کله دا موس ویسم نو تاسو ګوره مونږ سره د کوم روټیشن دی هغه به مونږ سره دې ساحې نه کیږي همدا ډول مونږ لاندې هم ورکول شو دې طرف ته هم ورکول شو که کم او زیات ورکو نو هغه طرف ته مونږ کول شو دغه اوریجنل وټاکو دا مونږ کول شو د سکیل سره هم استعمال کو مثال تر راځم ته سکیل لیکم او دلته هم راځم ورته وایم چې کله زه په دې موس وړم نو دا د مونږ سره شي سکیل شي څونه د سکیل شي ورته وایم چې 1.15 چنده د سکیل شي سیو او چې کله دا ریلوډ کړم دا مونږ سره ورک شو ځکه دا ما ورته 0 لیکل د دې باید ډیفالت ویلیو چې هغه 1 دی سیو ریلوډ نو تابع پیدا شو او چې کله په دې موس ویسم نو دا به مونږ سره کومه ساحه نه لویږي د دې ساحه نه ځکه د مونږ ته اکسس کې ویلې چې دا د سلوي او د وای اکسس چې دی هغه د مونږ سره 50 وي ګوره ریلوډ او چې کله راشو موس په هوبر کړم نو دا مونږ سره د دې ساحه څخه چې کیږي دا مونږ سره د دې ساحه څخه سکیل کیږي که زه راشم د دې په ځای ورته ولیکم چې لیفت هلته ولیکم چې ټاپ نو دا په تاسو پرې خپوي شي ریلوډ اوس ګوره چې کله زه په دې موس ویسم نو تاسو ګوره د کوین مونږ سره دا چې کیږي سکیل کیږي کدي کوین نه کول غواړي نو راشي ورته رائټ لیفت په ځای رائټ ولیکي او ټاپ ورته ماغه سپری دی راشي ریلوډ اوس ګوره چې کله موس ویسم نو دا مونږ سره د دې ساحه څخه سکیل کیږي نو دې ته ویل کیږي ترانسفارم اوریجن په دې هیله چې پر موضوع پوه شئ اوسه که بیا هم په څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي تاسو کولای شئ مال کمنټ پرېږدئ تر بیا چې راځم تاسو په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان